پیغمبر علیہ السلام مبارک سره مؤمنان ناسو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم داسې مجلس لګیدلی و او پاغې کې ابو جهل لعین راغو او پیغمبر علیہ السلام مبارک نه تپوس کولو او دایوی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم وی ما سره په دې لاس کې څه دي موټی نیولی وی ما سره په دې لاس کې څه دي وی کو تا ووی چې دا څه دي نو زه ایمان راوړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وی زه ووایم او که نه څه ستا په دې لاس کې دي هغه ووایي نو دوه روایات دي یو روایت کې راځي وی ابو جهل پلاس کې کاڼي نیولی او هغه کاڼو شروع کا سبحان الله سبحان الله او یو روایت کې راځي چې هغه کاڼو پلاس کې دا وی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه کاڼو پلاس کې چغې شروع کې ښه چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک ورته دا وفرمیل وی زه ووایم او که نه تا په دې لاس کې چې څه دي دا پخپله ووایي قسم ده زما او ستا د نبي مبارک د نبوت او د ختم نبوت اعلان ګورئ انسانانو خو پرېږده ځناورو هم ګورئ کړی ده یو ځل یو عربي راغو عربي د بانډو والا خلک وي پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وایي وی صاحب زه به تا هله پیغمبر ومنم علیه السلام نو په بورۍ کې نه د بورۍ کې سمسره رغستي و موږ چې ورته غاروي وایو وی که تا ووي چې په دې کې څه دي نو وی موږ به زه به تا ومنم چې ته د الله پاک جل شانه مبارک پیغمبر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل وی زه ووایم او که نه دا څه چې ته یادوې دا پخپله ووایي چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک دا خبره وفرمیله هغې سمسرې د بورۍ نه بوجۍ نه آواز وکړو انت رسول الله وانت خاتم النبیین وی ته د الله پاک جل شانه مبارک رسول او ته خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم مبارک ته د ټولو نه آخرنی مبارک پیغمبر راغلی کله چې دا خبره وکړه اغاروي ښه ما درته وي انسانان خو پرېږده الحمدلله زموږ ټولو ایمان ده که نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خاتم النبیین د علیهم السلام د هغه نه پس بل پیغمبر نشته او ما درته وي انسانان خو پرېږده چې حیوانات هم ویلي دي د پیغمبر علیه السلام مبارک د نبوت او د رسالت طیبه او د ختم نبوت اعلان حیوانات هم کړی ده نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله دا خبره وفرمایله او ابو جهل ته یې ووی چې زه ووایم که نه ستا په دې لاس کې چې څه دي هغې کاڼو چې آواز وکړو دې لعین بیم هغه کاڼي لړي کړل وی تا جادو کو العیاذ بالله پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی العیاذ بالله وی تا خو سحر وکړو په دې باندې داسې ظالم ښه کم سړی چې ګوره عزت باندې راشي که نه قسم دا حق خبره دې هم بې نه مني ته ورته کتاب پیش کوه تو ورته د الله پاک جل شانه مبارک حکم پیش کوه تو ورته د خپل مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه پیش کوه خو وروره د عزت خو علاج نشته د عزت خو علاج نشته کم سړي چې په ضد راغو که نه هغه بیا ګوره ډېر څه نه مني ښه نو الله پاک جل شانه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وفرمایل ولو اننا
نزلنا الیہم الملائکتا کو چرتا بیشکا اگر منگا بیشکا نازل کو دیتا ملائکی پرشتی ورطا مخامخ راولو وکلمهم الموتا او دی سر مڑی راپاسی خبر وسرو کی وحشرنا علیہم کل شیئن او دا هر سیز را جمع کمونگ دیتا مخامخ قبولا مخامخ ما کانو لیؤمنو دی گوره بیم ایمان نراوڑی هر څومره معجزات چې هغه ورته پیغمبر علیه السلام مبارک د الله پاک جل شانه په د مبارک حکم مطابق پیش کی ما کانو لیؤمنو دی ګوره بیم ایمان نه راوړي الا ان یشاء الله کم چې الله پاک جل شانه وغواړي هغه ته به هدایت کیږي قسم د هدایت ته خدای پاک جل شانه په لاس کې ده حیران بشي هغه کس ته هدایت شوی ده چا چې پیغمبر علیه السلام مبارک په مخ مبارک باندې گزار کړی ده هغه کس ګوره به ایمان راوړی ده او بیا ترنه صحابي جوړ شوی ده دا د چا کار ده هدایت د الله جل شانه خدای پاک جل شانه هغه ته هدایت کړی ده او داسې خلقو ته هدایت کړی ده دا ولې الا ان یشاء الله الله پاک جل شانه چې چاته وغواړي هغه به ایمان راوړي خو ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دین الله پاک جل شانه فرمایي دا ګوره جاهلان دي نه پوهیږي ګوره هره زمانه کې اکثریت د ناپوهو خلقو وي ګوره اکثر په هره زمانه کې دنیا کې وګوره علماء کرام ډېر دي کو جاهلان ډېر دي جاهلان ډیر دي کنه علماء کرام دنیا کې کم دي او د دې متعلق دې په مقابل کې جاهل خلق څومره دي دنیا دي سوچند باندې والا نو خدای پاک جل شانه فرمایي ولکن اکثرهم یجهلون اکثر د دې خلقو هغه جاهل دي هغه نه پوهیږي ځکه خدا خبرې کوي ځکه خدا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي ځکه خو هغه معجزات چې پیش شي د هغې مخالفت کوي ځکه خو د الله پاک جل شانه مبارک کلام نه مني ځکه خو د پیغمبر علیه السلام مبارکې طریقې نه مني او که هر څومره ورته دعوت وشي هغه ګورې نه مني دا ولې ولکن اکثرهم یجهلون الله پاک جل شانه فرمایي اکثر د دې خلقو نه جاهلان دي جاهلان نو لہذا پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي کو چرته مونږ دی ته ملائک راواستو فرشته ورته راواستو دا فرشته ورته ووایي چې آو دا کتاب د الله پاک جل شانه د طرف نه په دې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نازل ده او وکلمهم الموت او دی سره مړی خبرې وکړي دا د قبورو نه مړی راپاسي او دا ورته وایي چې دا مبارک پیغمبر علیه السلام دا خو ګوره بیم دی نه مني ولې په ضد باندې ولاړ دي او د ضد خو علاج نشته چا سره نو خدای پاک جل شانه دا بیان کړی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته